ملائکه ډېرې زیاتې دي. وکتبه او بل په متعلقاتو د ایمان کې دا دی چې د الله په کتابونو باندې به تصدیق کوي. د الله په کتابونو به تصدیق څرنګه کوي؟ دو خبرې به په ذهن کې راولي. یو دا چې دا کتابونه د الله د طرف نه نازل شوي دي. دویم دا چې دا حق دي. دا کتابونه د الله د طرف نه نازل شوي دي او څه شي دي؟ حق دي. دا ټول کتابونه حق دي که یو کتاب حق دی؟ ټول حق دي. په دې پوه شئ؟ دا وکټوریان نه دي. وکټوریانو یو ماشومان کینولي دي او یو ګیلاس ورکړی دی. نو چې ګیلاس ورکړی دی یو ګیلاس دی، نو یو ماشوم ته وایي بچیا دا څه دي؟ وایي دا کوزه ده. بل ته وایي دا څه دي؟ وایي دا لګن دی. بل ته وایي دا څه دي؟ وایي دا لوټه ده. بل ته وایي دا څه دي؟ وایي دا ګیلاس دی. وایي ګوره محترم ورونو، په دې څلورو کې څلور واړه په حق دي که یو په حق دی؟ دا چا چې ورته ګیلاس ویلی دی دا په حق دی که دا څلور په حق دي؟ څلور خو نه دي په حق. یو ورته لګن وایي، بل ورته کوزه وایي، بل ورته لوټه وایي. دا څلور خو نشي په حق کېدی. نو حق یو وي. وایي تاسو څرنګه وایي چې څلور مذهب حق دي؟ څلور خو نشي حق کېدی. حق خو یو وي. نو دا کتابونه چې دي وکتبه، ګوره په کتابونو به تصدیق داسې کوي چې دا د الله د طرف نه نازل شوي دي او ټول حق دي. کتابونه غټ کتابونه څلور دي که نه؟ څلور واړه حق دي. دا څرنګه حق دي؟ دا څلور کتابونه څرنګه حق دي؟ پوه شئ؟ څلور کتابونه حق دي که نه دي؟ 1,40,000 پیغمبران ټول حق دي. دا څرنګه حق دي؟ 1,40,000 پیغمبران حق کېدی شي او څلور امامان نشي حق کېدی. نو څلور امامان هم په حق دي. خو دا تا چې کوم مثال پیش کړی دا د محسوساتو دی. محسوساتو او څلور امامان چې په حق دي نو دا په اجتهادیاتو کې دي. صحیح شو؟ څلور امامان په حق دي په څه کې؟ په اجتهادیاتو کې. اجتهادیاتو کې څلور واړه حق کېدی شي. او دا تا چې کوم د ګیلاس مثال پیش کړو دا محسوسات دي. په دې کې ټیک د یو په حق دی. په دې کې به یو په حق دی. په دې پوه شو؟ 3 ډلې به په اسلام کې جوړیږي. دا 3 په حق کېدی شي؟ نه، دا په اعتقادیاتو کې دي. په اعتقادیاتو کې به یو حقي، محسوساتو کې به یو حقي، خو اجتهادیاتو کې څلور واړه حق کېدی شي. د اجتهادیاتو داسې مثال پیش کا چې څلور کسه دي او په یوه دشته کې د دوی نه قبله ورکه ده. یو مشرق طرف ته په لمانځه ودرېدو، بل مغرب ته، بل شمال ته، بل جنوب ته. اجتهاد یې کړی دی. د څلورو واړو لمونځ شوی دی که نه؟ د څلورو واړو لمونځ شوی دی. ګوره څلور واړه په حق دي. د حق معنا دا ده چې د څلورو واړو غاړه خلاصه ده. پوه شئ؟ اجتهادیاتو کې د حق څه معنا ده؟ د څلورو واړو غاړه خلاصه ده. د څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا. نو څلور واړه امامان په حق دي، یعنی د څلورو واړو غاړه خلاصه ده. څوک چې د قروء معنا په طهر کې غاړه خلاصه ده، څوک چې په حیض کې غاړه خلاصه ده. پوه شئ؟ د څلورو واړو غاړه خلاصه ده. یعنی د پښتو کې او علمی طالبانه لهجه باندې د څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا. د څلورو واړو عمل صحیح دی شرعا. عوامي ژبه باندې د څلورو واړو غاړه خلاصه ده. اجتهادیاتو کې څلور واړه په حق کې دي. پوه شو که نه؟ بیا تا ته وایي چې څلور واړه په حق دي، خو څلورو پسې ځه که نه؟ تا خو یو رانیولی دی. پوه شو؟ داسې درته وایي که نه؟ الزامه جواب. څلور کتابه په حق دي که نه؟ خو څلورو واړو پسې ځه. تا خو یو کتاب رانیولی دی، یوازې قرآن دی رانیولی دی. تورات او انجیل او زبور پسې هم بیا ځه که نه؟ دا الزامي جواب. وایي چې څلور په حق دي خو څلورو پسې ځه. تا خو یو رانیولی. څلور کتابه په حق دي خو څلورو پسې ځه. تا یو کتاب ولې رانیولی دی؟ 1,40,000 پیغمبران په حق دي، د دې ټولو پسې ځه. د آدم علیه السلام په دین کې خور سره نکاح جایزه وه، نو خور سره نکاح کوه، ځکه ټولو پسې بځې. نو تا خو یو پیغمبر رانیولی دی. دا الزامي جواب. او تحقیقي جواب یې دا دی چې ګوره یو منل دي چې څلور واړه په حق دي، یو عمل کول دي. عمل به په یو کوي، عمل په څلورو نه کېږي. 3 قروء کې چې هم په طهر عملو کې هم په حیض عملو کې کوي شي. 2 کشتیو کې تلی شي، 2 ګاډو کې تلی شي، په یو ځای نشي تلی. چې 2 ګاډو کې سپور شي وبش کېږي، یو ګاډي کې بځي. څلور واړه په حق دي. منما یو منل دي، بل عمل کول دي. منل جدا دي، عمل کول
جدا دي منم چې یو لکه څلوري زره پیغمبران په حق دي خو عمل په یو کوم منم چې څلور کتابه په حق دي خو عمل به په یو کوم منم چې څلور مذهب حق دي خو عمل به په یو کې په ټولو عمل ممکن نه دی چې هم په د قروب په معنا کې طهورونه والي هم حیزونه والي دا خو نه دی ممکن ان شاء الله چې پوه شو وکتبه نو د الله په کتابونو باندې د متعلقات د ایمان نه یو دا دی چې د الله په کتابونو باندې په تصدیق کوي دا سوال جواب مزدف تاسو باندې ز سوال کوم چې تاسو وایي څلور مذهب حق دي حق خو یو وي جواب راکړئ الزامي جواب څلور کتابونه څرنګه په حق دي حق خو یو وي یو لکه څلور زره پیغمبران څرنګه په حق دي حق خو یو وي زده شو دا الزامي جواب صحیح شو تحقیقی جواب دا دی چې په محسوساتو کې یو حقي اعتقادیاتو کې یو حقي خو په اجتهادیاتو کې څلور وړه حق کې دي پوه شو بیا در باندې اعتراض کوم چې څلور په حق دي خو په څلورو پسې ځته خو یو رانیولې دی الزامي جواب دا دی چې څلور کتابه په حق دي څلور وړو پسې ځته یو ولې رانیولې یو لکه څلوري زره پیغمبران په حق دي ټولو پسې ځنو تا یو ولې رانیولې د الزامي او تحقیقی جواب دا دی چې یو منل دي چې دا حق دي یو عمل کول دي عمل په څلورو نه دی ممکن نو کتبه د الله کتابونو باندې د الله مشهور کتابونه څلور دي صحیح شو غټ کتابونه څلور دي او مجموعه د کتابونو څومره دي نو د غټو کتابونو ته کتب وای او وړو کتابونو ته صحیفه وای د دې د مجموعي تعداد څومره ده نو په صحیح روایت کې د مجموعي تعداد نه ده معلوم د دې تعداد الله ته معلوم ده البته په بعضی ضعیف روایتو کې د دوی تعداد ذکر شوی ده خو هغه روایت ضعیفه ده صحیح روایت کې د مجموعي تعداد نه ده معلوم په یو ضعیف روایت کې د مجموعي د کتبو تعداد ذکر شوی ده لکه د ابو ذر رضی الله عنه په روایت کې راغلی دي چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله کم کتابا انزله الله څو کتاب نازل کړی دي نو پیغمبر علیه السلام را ته په جواب کې فرمایل چې 100 کتاب و 4 کتب یو سلو څلور کتاب دي دا څلور غټ کتابونه دي قرآن تورات انجیل زبور او دا سلپ کې صحیفې دي انزل على شیسه 50 صحیفه وانزل على اخنون 30 صحيفه وانزل على ابراهيم 10 صحائف دا نوی صحیفه شو لس صحیفه په موسی عليه السلام نازل شوې دي نو سل صحیفه شو د تورات نمخ کې لس صحیفه په موسی عليه السلام نازل شوې نو په یو روایت کې یو سلو څلور کتابه ذکر شوې دي خدا روایت کمزور ده ځکه د دې په سند کې ابراهيم ابن يحيى ابراهيم ابن هشام ابن يحيى الغساني ده او دا راوی کمزور ده نو صحیح دا ده چې د کتابونو تعداد الله ته معلوم ده کوم کتابونه چې په قران او په حديث کې تفصیلا راغلي په هغه به تفصیلی ایمان لري او کوم چې اجمالا راغلي په هغه به اجمالی ایمان لري ایمان به څنګه پیلري په کتابونو وایا چې دا د الله د طرف نه نازل شوی دي او ټول حق دي